الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. لکه مخکې چې د سورت مقدمه کې ویلي چې سورت محمد یا سورت القتال هغه سورت دی چې یو طرف ته پکې الله تعالی د مؤمنانو احوال بیانوي او بل طرف ته ورکی د کافرانو او د منافقانو احوال بیانوي. دا کافران دا په درې ډلو تقسیمیږي، درې ډوله دي. کله به دوی مشرکان وي، کله به دوی یهود او نصارا وي، او کله به دوی منافقان وي چې په ظاهره به ځان د مسلمانانو په صف کې ځای کړی وي او ظاهري شکل او صورت به د مسلمانانو جوړ کړی وي، خو په حقیقت کې به په زړه کې کفر وي او د کفارو ملګرتیا به ورته د مسلمانانو تر ملګرتیا غوره ښکاري. نو دا صورت د مختلفو آیاتونو کې د دغو دریو ډلو کفارو مختلف احوال بیانوي. کله د قریشو د کفارو احوال بیانوي، کله د یهودو او د نصاراو احوال بیانوي، او کله هم په مدینه منوره کې د موجودو منافقانو احوال بیانوي، هغه چې په ظاهره به ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګاڼه، خو په حقیقت کې به له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کرکه او نفرت کاوه او له مسلمانانو به کرکه او نفرت کاوه. په تیرو آیتونو کې نو تاسې د مسلمانانو د ایمان پاداش او نتیجه ولیدله چې جنتونه دي او د جنتونو وصف الله تعالی بیان کړی او حال بیان کړی و چې د ماڼیو او د باغونو د ونو لاندې به ویالې بهیږي. او بیا وروسته په بل آیت کې د ویالو نوعیت بیان شو چې د څه شي ویالې به وي، سیندونه به وي. نو الله تعالی دا بیان کړی چې په هغه کې به د پاکو اوبو خوند به بوی به نه بدل شوی، د داسې شیدو چې طعم به نه بدل شوی، ذایقه به نه بدل شوی، خوند به نه بدل شوی، تروی شوی به نه وي. داسې شراب چې په هغه کې به خوند وي، لذت به وي د څښونکو لپاره، او داسې صاف عسل به وي چې هیڅ داسې شی به ورکې نه لیدل کېږي چې د انسان خوا ورنه وګرځي، بلکې په روڼوالي او په صافوالي کې به خپله مثال وي چې انسان ورته ګوري نو د سړي اشتیا ورته راځي. او وروسته بیا رب العالمین دا وفرمایل چې آیا هغه څوک چې دغه احوال وي، دغسې جنتونه الله ورکوي، داسې نعمتونه ورباندې کوي، هغه به برابر وي د هغه چا سره چې په جهنم کې دایمي پروت وي؟ کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما. ګوري دلته هم پکې یو تقابل پروت دی. تقابل په دې معنی چې الله تعالی مخکې مؤمنان یاد کړل او بیا د هغوی څښاک یاد کړل. د هغوی څښاک پاکې اوبه وې، خوندورې شیدې وې، صاف عسل و، خوندور مزناک شراب و. مؤمنان یاد کړه او د مؤمنانو څښاک یاد کړه. وروسته په ورپسې آیت کې الله تعالی کافران یادوي او د کافرانو څښاک هم یادوي. د کافرانو څښاک یاد کړه چې هغه به ګرمې اوبه، بویناکې ګرمې اوبه به وي، په ګرموالي کې به دونه تیزې وي، دونه به ګرمې وي چې کله دوی تږي شي د اور له تاوه او بیا اوبه وغواړي، دا اوبه چې ورته ورکړی شي چې مخ ته یې خولې ته یې رانږدې کړي، لا اوبه به یې څښلي نه وي چې د مخ پوستکي به یې توی شي، یشوي الوجوه. او په حدیث شریف کې راځي چې د سر پوستکی به یې توی شي، او بیا چې کله د ګرمې بویناکې اوبه وڅښي نو بیا به د دوی کلمې توی شي. الله تعالی به یې کلمې ټوټه ټوټه کې ورته قطع فقطع امعاءهم. نو د دې تقابل نه وروسته چې یو خواته مسلمانان یاد شول او د هغوی نعمتونه او د هغوی څښاک او خوراکونه یاد شول، بلې خواته یې کافران او د هغوی څښاک یاد شو. وروسته رب العالمین د منافقانو احوال او د هغوی وضعیت کیفیت په مدینه منوره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دوی اوسېدل او کله به د پیغمبر په مجالسو کې اشتراک کاوه، د هغو کیفیت بیانوي چې دوی به د پیغمبر په مجلس کې هم ډیر بې ادبه خلک و، له غرور او له کبر نه ډک خلک به و، چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا کوله او په دې وینا کې به د نفاق او د منافقینو ذکر وکاوه
نو دوی بیا په همغه مجلس کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخ واړ او ځان به بله خواته په یو بل څه باندې مصروف کړ او چې کله به مجلس خلاص شو د جمعې خطبه به وه یا به بل مجلس خلاص پکې شو نو بیا به دوی د دې په خاطر باندې چې یو خو یې خپل استهزاء سپکاوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښکاره کړی او بل یې خپل غرور او لویي مسلمانانو ته ښکاره کړي نو بیا به مسلمانانو ته ویلي چې ما خو ورته پام نه و دی بیا څه وویلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښوده لکه ځان چې لوی ګڼي د دې نه چې د پیغمبر خبر دی واوري او یا مسلمانانو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان تنقیس کوي چې ما خو ورته نه کتل ما خو پام نه و چې د بیا څه وویلې یعنی په دې خو نه ارزېده چې ما ورته کتلې وای او ما یې خبره اورېدلې وای خو تاسې که اورېدلي تاسې موږ ته ووایه د بیا نن څه وویلې او یا لکه ځان چې لوی ګڼي او وایي چې موږ خو ورته متوجه نه وو پام هم نه وم یعنې موږ خو فکر او ذهن په یو بل مهم شي باندې مصروف و په بل څه باندې چې ده به بیا څه ویلي تاسې موږ ته ووایه نو د منافقانو خصوصیت دا وي چې د حق خبرې ته دوی تسلیمیږي نه هسې په ظاهره به په هغه مجلس کې ناست وي خو په زړه کې به دوی بل چیرې وي فکر به بل چیرې وي خصوصا په هغه مسایلو کې چې چیرته د جهاد ذکر راشي قرآن کریم کې په ډېرو آیاتونو کې دا راځي چې منافقت او منافقان د جهاد په وخت کې معلومیږي د منافقانو جهاد ډېر بد راځي او جهادي فکر جهادي خبرې جهادي نظریه جهادي ژوند خپل مجاهدین دا ډېر بد راځي په دې پوه شئ چې څوک په جهاد پسې خبرې کوي مجاهدینو پسې بد وایي د مجاهدینو سپکاوی کوي او خلک په مجاهدینو باندې بې باوره کوي په جهاد باندې خلک بې باوره کوي په دې زمانه کې هم په دې پوه شئ چې په دې خلکو کې یو ډول نه یو ډول د نفاق شته یا خو پاخه منافقان دي په خپله او یا داسې دي چې له منافقانو نه اثر اخیستی ده دغوی تاثیر ورکې راغلی ده نو نفاق او منافقت دا د جهاد په وخت کې تر نورو وختونو ښه پیژندلی کېږي ځکه دوی په مجاهدینو پورې لګېږي مجاهدینو ته بد وایي مجاهدین ورته سپک خلک ښکاري جهادي نظر او جهادي فکر دا ورته ګډوډي او بې عاطفګي ورته ښکاري مجاهدین ورته مناسب او وړ خلک نه ښکاري نو بیا خپل ژبې ورپسې تیرې کړي وي او داسې څه د مجاهدینو په باره کې وایي چې نور خلک ورنه متنفر کړي د نور خلکو نفرت ورنه راشي الله تعالی فرمایي ومنهم او ځینې د دې کفارونه یا د منافقینو نه من هغه دي یستمعو چې غوږ دي الیک تا ته یعنې مجلس ته دې حاضرېږي خبرو ته دې حاضر شي خبرو ته ځکه حاضرېږي چې د جمعې ورځ به خلک به مانځه ته راتلل مسجد کې به کېناستل دوی خو په ظاهره ځان مسلمان ګاڼه نو دوی به هم راغله له نور مسلمانانو سره په مسجد کې ناست وو خبرې ته به ناست وو یستمعو الیک ناست وي خبرې ته د تا اوري خبره د تا حتی اذا خرجوا من عندك تر دې چې کله به د تا له مجلس نه ووتل قالوا بیا به ویلي للذین اوتوا العلم هغو خلکو ته چې علم د قرآن ورکړی شوی و دا د اوتوا العلم باره کې علما په تفسیر کې وایي مفسرین حضرات د ابن عباس رضی الله عنه یو قول نقل دی هغه وایي چې د اوتوا العلم نه یو زومه چې کله به مسجد نه ووتو بیا به د منافقان ما ته راغله ما ته ویل چې بیا یې څه ویلې ده ځکه دوی ته دا معلومات وو چې زه په قرآن ښه پوهېږم ما ته الله د قرآن علم راکړی ابن عباس رضی الله عنه وایي چې د اوتوا العلم نه یو زومه او ځینې بیا وایي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د اوتوا العلم د ډلې نه او نور علما بیا وایي چې عموما ټول صحابه کرام ورنه مقصد دي ټول صحابه ورنه مراد دي نو دوی به بیا ویل صحابه ته قالو دوی به ویل للذین هو خلکو ته اوتوا العلم چې ورکړی شوی و د قرآن علم چې صحابه کرامو عموما ماذا قال آنفا
څه ویلې لږ مخکې د منافقانو به بیا دغه صحابه ته ویلي چې من خو پام نه ورته دا څه ویلې بیا لکه لوی کوونکی او مغرور سړی ته چې تا خبره مخامخ ورته کړې وي خو ده هیڅ ګڼلې وي د دې په خاطر چې د تا مجلس بې قدره کړی بس ځان په یو بل څه مصروف کړی وروسته بیا له یو چا نه پوښتنه کوي چې زه خو ناست وم خو چندانې توجه مې ورته نه وه چې ده به بیا څه ویلي یو بل چا نه پوښتنه وکړي او پوښتنه په دې مقصد نه وي چې زه خو پې پوه شوی نه یم که ته ما پې باندې پوه کړې هسې نه چې کوم ټکی رانه تېر شوی په دې مقصد نه بلکې په دې مقصد چې ناست خو ورته وم خو په دې نه ارزېده چې ځان مې پې مصروف کړی وی نو ځکه مې څه په ذهن کې رانغله ورنه تی راته ووایه چې ده به بیا څه ویلي اس چې د خپلې لویۍ او د غرور د ښکاره کولو په خاطر به یې دا پوښتنه کوله نه د علم او د طلب حق دپاره د طلب حق دپاره پوښتنه یې که کولی نو بیا خو به د خیر خبره وه حتی اذا خرجوا تر دې چې وبوتل من عندك د تا له مجلس نه قالوا بیا به ویل للذین هغو خلکو ته صحابه کرامو ته اوتوا العلم چې ورکړی شوی ورته د قرآن علم ماذا قال څه یې وویل آنفا لږ مخکې اولئک الذین دغه خلک چې دغه صفت ده چې د پیغمبر په مجلس کې کېناسته خو خبرو ته به بیا غوږ نه نیوه د لویي او د کبر د غرور او د کینې د وجې نه به یې توجه ورته نه کوله او بیا به یې وروسته له نورو نه پوښتنې کولې د توهین په خاطر باندې الله فرمایي اولئک الذین دغه هغه خلک دي طبع الله چې مهر لګولی د الله تعالی على قلوبهم پزړونو د دوی باندې الله تعالی د گمراهۍ مهر د دوی پزړونو لګولای د دوی د بد اعمالو لوجنه زړونه یې بند دي کله چې یو خط په یو پاکټ کې واچولای شي ا پاکټ په بند کړی شي د دې په خاطر چې یقیني شي چې دا نه د چیرې شوی نو په دې باندې مهر هم ولګولای شي ځکه چې کله خط خلاص شي مهر خو بیا چیرې شوی بیا ځای شوی وي نو معنا دا چې د دې زړونو ته به هدایت نه ورته د دوی د ګناهونو له وجې نه طبع الله تعالی مهر لګولی و د ګمراهۍ على قلوبهم د دوی په زړونو باندې واتبعوا او پیروي کوله دغه منافقانو او کافرانو اهواءهم د خپلو خواهشونو د پیغمبر د وینا پیروي به نه کوله د الله تعالی د را نازلې کړې وینا پیروي به نه کوله د الله د حکم او د پیغمبر د لارښوونو په مقابل کې به د خپلو هوا او هوسونو پیروي کوله او دغه ډول خلک هر وخت کې همدغه کیفیت وي همدغه حالت وي چې د قرآن په مقابل کې د حدیث په مقابل کې به دوی خپل رأی خپل نظریات خپل افکار دا به وړاندې کوي شریعت به یو څه وایي د شریعت ائمه به د شریعت تعبیر د شریعت د روح مطابق کړي خو دوی به پکې خپل خېټې نه نور شیان راوباسي شریعت پورې به وتړي یا به د شریعت په مقابل کې بیانوي وایي چې دغه نه خو دا غوره دي موږ دغسې کوو موږ دغسې خوښه ده والذین اهتدوا والذین هغه خلک اهتدوا چې هغوی په سمه لاره باندې و سمه لاره یې موندلې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت یې قبول کړی و زادهم زیات بکړه دوی لره څه شي دغه د زادهم د فاعل چې ده د مفسرینو دوه درې بیان کړي زادهم الله به زیات کړه لکه څنګه به چې هلته الله د کافرانو په زړونو مهر ولګاو دلته به الله تعالی زیات کړه د دوی هدایت نو دلته فاعل د زادهم څوک دی الله دی ځکه مخکې آیت کې ذکر شوی ده کنه طبع الله تعالی به مهر ولګاو نو د دوی په زړه به مهر ولګاو او مؤمنانو ته به څه شی ورزیات کړ هدایت به ورزیات کړ نو د زادهم د فاعل الله تعالی دی ځینو مفسرین بیا د زادهم فاعل رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله د وینا په بیانولو باندې او د مسلمانانو په لارښوونه کولو باندې
د هغوی هدایت ور زیات کړ. نو دلته فاعل څوک شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی ته د الله وینا بیان کړه، رهنمایي به ورته وکوله، د خیر او شر لارې به ورته روښانه کړي. نو چا به چې د هدایت پیروي کړې وه، د هغوی به هدایت نور هم زیات شو. ځینو بیا د زادهم فاعل دغه حالت ښودلی ده، دغه د منافقانو د استهزاء او د سپکاوي د حالت، چې کله به له صحابو نه پوښتنه کوله او داسې په غرور به ویلې چې نن بیا څه وویلې، لږ ساعت مخکې بیا په څه اخته و څه یې ویلې. نو مسلمانانو به چې د دوی دغه د کینې او د سپکاوي او د توهین د حالت وکوته، نو په قرآن باندې او په پیغمبر باندې به ایمان نورم قوي شو، هدایت به نورم زیات شو. دغه حالت او دغه اعراض د منافقینو دی به د مسلمانانو ایمان نورم قوي کوي. او هر چیرې تقریبا همداسې چې په یو ټولنه کې که یو څوک د اسلام په خلاف باندې خبره وکړي، یو څوک د قرآن او د شریعت په خلاف د مجاهد او د امام او د عالم او د نیک او د مصلح چا په مقابل کې بده خبره وکړي، هغه څوک چې مخلص مؤمنان دي دغوی ایمان نورم قوي شي، حوصله نورم زیاته شي. داسې وي که نه؟ حوصله نورم زیاته شي، ایمان نور هم پوخ شي، قوي شي، د مقابلې تاب ورکې نور هم زیات شي. والذین اهتدوا، هغه کسان چې د هدایت لارې نیولې وه، زادهم، الله تعالی به زیات که دوی لره هدن هدایت د دوی، یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وینا باندې لارښوونې باندې زیات که هدایت د دوی، یا دغه اعراض او توهین د منافقانو دی به زیات که هدایت د دوی. اوس د زادهم هدا د دې هدا نه مقصد څه شی ده، چې څه شی به زیات شو د دوی؟ د هدا نه علماو مختلف معناګانې مقصد اخیستې دي. ځینې وایي چې د هدا مقصد ته نه خشیتون ده، چې الله تعالی به دوی په زړونو کې له ده څخه ویره ورزیاته کړه، یعنی دغه مؤمنانو په زړونو کې بل الله نه ویره ورزیاته شوه. ځینې ویل چې الله تعالی به په دین کې بصیرت ورزیات کړ، ځینو دا ویلي چې ایمان به الله تعالی ورقوي کړ، ځینو دا ویلي چې الله تعالی به توفیق ورته ورکړي د نیکو کارونو د نیکو عملونو د قرآن د ښې زده کړې د دې توفیق به الله تعالی ورته ورکړي. نو تقریبا دا ټولې معناګانې په دغه یو محور باندې راڅرخي چې الله تعالی به د دوی ایمان ورقوي کړي او الله تعالی به د دوی هدایت ورزیات کړي. وآتاهم تقواهم، او الله تعالی به ورکړه دوی ته تقوا د دوی. د تقوا نه مقصد ده چې الله به دوی ته د تقوا د کارونو د کولو توفیق ورته ورکړي. الله تعالی به دوی ته دا وروښودل چې کم کارونه د کولو دي او کم کارونه د نه کولو دي. الله تعالی به د دوی په علم کې زیاتوالی راوسته. وآتاهم تقواهم، الله تعالی ورکړه دوی ته تقوا د دوی. الله تعالی به د دوی په زړونو کې ویره زیاته کړه، یا به الله تعالی د دوی د عملونو بدله په آخرت کې ورته ورزیاته کړي، او یا مقصد دا چې الله به توفیق ورته ورکړي د داسې عملونو چې په هغې باندې دوی متقیان کیږي. مختلف معناګانې علماو کړي دي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءت ذكراهم. دي آیت لږ متوجه شي دي الفاظ ته لما سره. الله تعالی په دې آیت کې فرمایي د دوی وضعیت داسې بیانوي چې دوی خو پیغمبر باندې ایمان نه راوړي، په دې قرآن باندې ایمان نه راوړي، دوی انتظار وباسي د دې چې قیامت په سترګو وویني، علم الیقین راشي او پس لغې بیا ایمان راوړي، چې یو ناڅاپه د قیامت قایم شي او د قیامت د قایمېدلو علامې وګوري او پس دغې نه بیا چې یقیني شي نور بیا وایي چې اوس نو موږ ایمان راوړو. الله فرمایي چې په هغه وخت کې نو بیا ایمان دوی ته څه فایده ورسوي، بیا خو به قیامت قایمېدونکی وي. ایمان خو اوس په کار ده، دوی انتظار وباسي په د خپل مخالفت کې ایمان نه راوړي نه راوړي نه راوړي تر دې چې قیامت قایم شي او دوی په سترګو باندې علامې وګوري او بیا وایي چې اوس نو موږ ایمان راوړو، اوس موږ پند اخلو.
نو الله فرمایي چې دا کار د کولو نه ده. فهل ينظرون الا الساعه، آیا دوی انتظار کوي مگر د قیامت د قائمېدلو، یا انتظار کوي د قیامت د قائمېدلو ان تأتيهم بغته، چې راشي دوی ته ناڅاپه ناببره. فقد جاء اشراطها، هغه د کوم شي چې دوی انتظار کوي د هغه نښې هم راغلي دي، د قیامت نښې هم راغلي دي، چې دغه نښو نه یوه نښه په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر کېدل دي، بعثت یې دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه او قیامت سره داسې راغلي، یعنی دا دوه ګوتې یې داسې سره نږدې کړي چې زه او قیامت داسې نږدې چې زه راشم نور د قیامت د قایمېدلو علامې هم شروع شوې. نو په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت دا په خپله د قیامت د علامو نه ده، او د یهودو او نصاراو د دوی په کتابونو کې دا و چې د آخر زمانې د پیغمبر د راتګ سره د قیامت د قایمېدلو علامې او نښې دا شروع کیږي. فقد جاء، نو په تحقیق سره راغلي دي، اشراطها، علامې دي د قیامت. فأنا لهم اذا جاءتهم ذکراهم. ځینې علما په دې آیت کې د تأخیر او د تقدیم خبره کوي، هغوی د معنا په لحاظ باندې داسې ګڼي. فأنا لهم ذکراهم اذا جاءتهم، نو څه فائدہ به ورسوي دوی ته پند اخیستل د دوی چې کله قیامت راشي. اذا جاءتهم، چې راشي ورته پند اخیستل به څه فائدہ ورسوي دوی ته اذا جاءتهم، چې کله راشي. او ځینې د تقدیم او تأخیر ترجمه نه کوي، داسې وایي چې فأنا لهم، نو څه به فائدہ ورسوي دوی ته اذا جاءتهم، چې کله قیامت راشي، ذکراهم، هغه پند اخیستل او ایمان راوړل د دوی په هغه وخت کې بیا څه فائدہ ورسوي ورته. د ایمان فائدہ خو اوس ده چې اوس دوی ایمان راوړي، چې هغه وخت دوی تیار مؤمنان وي. فعلم، الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي، امر کوي ورته. دا امر دته د دې لپاره چې تقلید وکوي امت، د دې لارې بیا ټول امت ته، هر مؤمن ته امر ده. فعلم، پوشه، انه لا اله، شان دا ده چې نشته دی اله الا الله، مگر یوازې الله دی. نشته دی برحق معبود، نشته دی د عبادت وړ او لایق الا الله، مگر یوازې الله تعالی دی. واستغفر لذنبک، او ته بخنه وغواړه د خپل ګناه. اوس خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو له ګناه نه معصوم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ګناه کړی نه ده، نو هغه ته څنګه الله تعالی فرمایي چې ته د خپل کړي ګناه مغفرت وغواړه. علما وایي دلته امر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، خو په حقیقت کې دا امر دی هر فرد د امت ته. امر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، خو مخاطب دی ور باندې ټول امت، هر مسلمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو له ګناه نه معصوم دی، خو الله تعالی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارنه د امت افراد ته تلقین ورکړي چې تاسو د خپل ګناه مغفرت وغواړئ. کله چې ګناه او خطا درنه صادره شوه نو مغفرت وغواړئ. واستغفر، بخنه وغواړه، لذنبک، د ګناه نه. او یاده چې ته د الله تعالی نه توفیق غواړه د تل د پاره چې تا وساتي له هغو خطا او زلالونو نه چې له هغې سره ته باید مغفرت بیا وغواړې له الله نه. خدای هم معنا ده. وللمؤمنین والمؤمنات، او ته بخنه وغواړه مؤمنانو نارینهو ته او مؤمنانو ښځو ته. اوس په دې ورپسې برخه د آیت کې الله تعالی مسلمانانو ته، عموما انسانانو ته دا فرمایي چې ګوري الله د تاسې په احوالو باندې په هر وخت کې خبر دی. الله تعالی د تاسې د ورځې په کارونو باندې هم خبر دی. الله د تاسې د شپې په کارونو باندې هم خبر دی. الله تعالی د تاسې
د پټې په کارونو باندې هم خبر دی او الله تعالی د تاسې د ښکاره په کارونو باندې هم خبر دی. الله تعالی د تاسې په هغه حال باندې هم خبر دی چې کله تاسې د میندو په رحمونو کې وایه، د پلار په شا کې وایه، یا د میندو رحم ته ورنقل شوي، ورواوښتئ، متقلبکم ټکی راغلی که نه، او په هغه حالت کې هم بیا په تاسې باندې خبر دی چې تاسې په دنیا کې استقرار پیدا کړ. یا الله تعالی د تاسې د دنیا په حالاتو باندې هم خبر دی او الله تعالی به د تاسې د جنت په حالاتو یا د جهنم یا آخرت په حالاتو باندې هم خبر دی. مقصد ته نه دا دی چې ای بندگانو تاسې د الله له مراقبت نه، د الله له څار نه غافله کېږئ مه. دا شعور او احساس د تل د پاره په ځان کې بیداره لرئ چې الله موږ څاري، الله د موږ په احوالو باندې عالم دی، موږ له الله نه څه پټولی نه شو. ځکه وروسته دا راځي چې کافران منافقانو به خپل رازونه پټول، ځینې خبرې به پټولې، یا به یهودانو له منافقانو له مشرکانو سره په پټه ځینې خبرې غوټه کولې او بیا به ورته ویلې چې دا تاسو چاته وایې مه، دا د موږ د تاسو ترمنځ پټې خبرې دي. خو الله تعالی فرمایي چې د دوی د اسرار او رازونه به زه را برسېره کوم. والله یعلم، الله تعالی ته معلوم دی، الله تعالی پوهیږي، الله تعالی خبر دی. متقلبکم د تاسې په اوختلو راوختلو، و مثواکم او د تاسې په آرام او قرار باندې. د متقلب او د مثوا معنا چې علما وکړي ده، نو ځینو ویلي دي چې الله تعالی خبر دی، یعلم خبر دی، پوه دی. متقلبکم په ورځ د تاسې باندې یا د ورځې په کارونو باندې، ځکه په ورځ کې انسان اوړي را اوړي، کله یو حالت کې، کله بل حالت کې، کله کینی، کله پاتې، کله روان شي، کله په یو اړخ وي، کله په بل اړخ، کله یو ته وګوري، کله بل ته وګوري، کله په یو کار پسې روان شي، کله بل کار پسې. نو د اوښتو را اوښتو، ګرځېدو را ګرځېدو، بدلېدو را بدلېدو په حالت کې وي په ورځ کې. نو الله تعالی د تاسې د ورځې په حالاتو خبر دی. و مثواکم او د تاسې په شپې او په خوب باندې چې آرام کوي، یو ځای قرار نیسئ، په دې باندې هم الله در باندې خبر دی. یا ځینو علماو لکه امام عکرمه رحمت الله علیه هغه بیا ترجمه داسې کړې ده د متقلب، چې الله تعالی پوه دی په تاسې باندې چې کله تاسې د پلرونو نه میندو ته را اوړئ، را نقل کېږئ، د میندو رحمونو کې قرار نیسئ، او بیا د میندو نه راوځئ دنیا ته، د میندو له رحمونو راوځئ دنیا ته. په دنیا کې بیا هم په تاسې باندې الله خبر دی، په هر حالت کې خبر دی در باندې. مقصد ته نه دا ده چې رب العالمین مؤمنانو ته دا وروخی وروفهمی چې لما نه به غافل کېږئ نه، زه په هر حالت کې په تاسې باندې خبر یم او لما نه د تاسې څه پټیږي نه، د تاسې ټول هر څه ماته معلوم دي. نو لما نه په هر حالت کې ویره احساس کوي او په هر حالت کې ماته تسلیم ووسی، لما نه د څه پټولو کوشش مکوئ. وروسته بیا د مؤمنانو او د کافرانو وضعیت او حالت بیانوي د جهاد د آیتونو په اړه باندې، د هغو سورتونو په اړه باندې چې په کوم کې به د جهاد احکام راتلل. چې مؤمنانو به دا تلوسه درلوده، مسلمانانو به دا تمه کوله هر وخت، په دې هیله باندې به و چې الله تعالی داسې صورت نازل کړي چې په هغه کې جهاد وي، د جهاد فضایل وي، د جهاد احکام وي، لکه دوی به ورته خوشحالېدل. خو چې کله به دغه ډول صورت نازل شو چې د جهاد آیتونه به پکې وه، دا به بیا په کافرانو په منافقانو باندې، هغه چې په زړه کې به کافرانو او په ښکاره به ځان مسلمانانو سره نیولی و، په هغوی باندې به بیا ډېر سخت تمامېدل دغه د جهاد آیتونه او صورتونه. او بیا به چې کله د جهاد آیتونه نازل شول، دوی به داسې ورخطا و، داسې به اوتر و، داسې به بدحاله و، بدحسبه و چې دا سترګې به یې داسې ټیقې راوتلې وي او مسلمانانو ته به داسې برګې ورخطا داسې کتلې چې تا ویلې د مرګ د وجه نه، د زنکدن د وجه نه د ده دا سترګې داسې غټې راوتلي او په یو چا یې خښې کړي دي، یو چا ته چا نه سترګې اړوی نه شي، داسې په راوتلو سترګو یو چا کې همداسې ګوري. مسلمانانو ته په دغه ډول حالت باندې کتل. مسلمانان به خوشاله شول د جهاد آیتونو ته، دوی به څیرې رنګونه تازه شول، راڼه به شول.
خو منافقانو به چې د جهاد آیاتونه واورېدل نو بیا به داسې شول چې ورخطا به شول، له ورخطایي نه به یې دا سترګې داسې برګې راووتې او بیا به مسلمانانو ته په داسې حالت کې کتل چې سترګې به یې ورناړولی نه شوې، یو رقم داسې حواس پریده غوندې به و. نو الله تعالی په دې آیت کریمه کې دغه وضعیت د مسلمانانو او د منافقانو بیانوي د جهاد د آیتونو په اړه باندې. ويقول الذين آمنوا او وای هغه کسان چې ایمان راوړي لولا انزلت سوره کاش کې نازل شي او سورت. لولا معنا ده هلا ول نه نازلېږي، یعنی کاش کې یو سورت نازل شي، داسې سورت چې د جهاد آیتونه پکې وي. دا به د دوی تلوسه وه، د دوی اشتها به وه، غوښتنه به یې وه، تمه به یې وه، هیله به یې وه. فاذا انزلت سوره محکمه کله چې نازل شو سورت یو سورت محکمه چې نسخه به ورکې نه وه، داسې سورت چې احکام به نه نسخه کېده نه منسوخ کېدل. وذکر فيها القتال او یاد شوی به په دې سورت کې جهاد او قتال، چې یو محکم سورت به را نازل شو نه منسوخېدونکي احکام به پکې وو او په هغه کې به د قتال یاد راغلی و. رأیت الذین نو تبګوري هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو کې د منافقت مرض ده، ينظرون الیک ګوري بتاته نظر المغشی علیه من الموت، قتل د هغو خلکو چې پټکړی وي دوی لره سختیو د ځن کدن، لکه د ځن کدن په حالت کې چې سړی په حال نه یو سترګې ټیخې راوځي او بیا په یو چا کې سترګې خښې کړي او خبره نشي کولی همداسې ورته ګوري، دغسې به دوی هم مسلمانانو ته کتل. بیا بد حواسه به شو د جهاد د آیتونو سره. په اوس وخت کې هم تاسې ګورئ چې د کومو خلکو په زړونو کې منافقت ده، د کومو خلکو په زړونو کې د جهاد سره کرکه او کینه او حسد ده. په کم مجلس کې چې د جهاد خبره وشي د دوی بخوا بده شي او بده سره ته ګوري، دا سترګې به داسې د خښې کړي درکې لکه حمله شه در باندې کوي، لکه خوري دی شه. دغسې تاسې به دا تجربه کړي د داسې خلکو په مجلسونو. تاسو خو الحمدلله مجاهدین لیدلی به مې خپل کور کلی وطن خلکو کې په دې کې چې چاته جهاد خبره وکړي چې د کم سړي ایمان قوي وي او الله تعالی ایمان قبول کړي، هغه به د جهاد او د مجاهدینو خبره اوریدلو ته داسې هڅېږي، داسې به هوسېږي ورته ووایي چې ته خو لږ نور همدغه د جهاد او د مجاهدینو خبرې راته وکوه. له هرې خبرې سره به د ایمان تازه کېږي، له جهاد سره به مینه زیاتېږي، دې ته به یې امادګي زیاتېږي چې په خپل هم جهاد ته ووځي. خو هغه خلک چې په زړونو کې خیره ده، په زړونو کې کینه ده، منافقت ده، د جهاد په خبره به یو وارې داسې بدحاله بدحواسه بشي، سترګې به برګې راووځي درته. ينظرون الیک دوی ګوري تا ته نظر المغشی علیه من الموت، په کتلو د هغه چا، یعنی په څیر د کتلو د هغه چا چې پټکړی وي دلره هغه حالاتو د مرګ، یعنی د ځنکدن په حالاتو کې چې څنګه انسان یو ډول داسې بدحسه غوندې شي او سترګې برګې راوځي، دی هم همغه ته ورته یو حالت غوره کړي. د دې آیت په وروستۍ برخه کې یو جمله راغلې ده. د دې جملې په اړه باندې د قرآن کریم د مفسرینو بېلابېل تعبیرونه دي. هغه جمله ده فاولا لهم. د اولا لهم د لفظ په اړه باندې مفسرینو بېلابېل تعبیرونه کړي. چا ویلي دي چې د دغه عمل د وجه نه د دوی چې له جهاد سره د دوی کینه او کرکه او نفرت ده، نو فاولا لهم العقاب، ډیر مناسب ده د دوی لپاره عذاب. چا بیا دا ویلي دي چې مناسب خو د دوی لپاره دا و چې دغه حالت نه غوره کولی، دغه کار نه کولی. مناسب د دوی لپاره دا و چې دوی د جهاد سره کینه نه کولی. نو بېلابېل ترجمه یې کړي دي، خو حاصل یې همدا ده چې یا خو د دوی سره دا مناسب و چې دغه حالت یې نه غوره کولی، دغه کینه یې نه کولی،
یا دا چې دوی چې د جهاد په خلاف دغه ډول نظریه لري نو مناسب د دوی لپاره عذاب او عقاب. دی منافقانو به ځانونه کم نه راوستل د مسلمانانو په صف کې، په ظاهر به داسې ګڼل، خلکو ته به داسې ویل چې موږ خو ډېرې ښې خبرې کوو او موږ خو ډېر ښه طاعت کوو د پیغمبر او موږ خو د خیر کارونه کوو. دوی به دا هم ویل، دا هم د مغه دی دوی د مخکنیو حالاتو لاندې راځي. دوی به څه ویل؟ طاعة وقول معروف. د موږ دا کار خو طاعت ده او نیکی خبرې دي. دا یو ترجمه ده. د منافقانو به دا ویل چې طاعت ده د موږ کار او نیکی خبرې دي، موږ خو څه بد نه وایو، موږ خو نیک خلک یو، نیکی خبرې کوو. او ځینو علماو بیا دغه د طاعت و قول معروف دا د مخکنی آیت سره پیوسته ګڼلای ده. داسې ویلي فاولا لهم ډیر مناسب د دوی لپاره طاعت او نیک وینا. طاعت او نیک وینا د دوی لپاره ډیر مناسب و. زائد دي چې دوی جهاد او مجاهدینو نه کرکه کوي، نفرت کوي او د جهاد لایتونو نه بدحسه کیږي. د دین خو ورته دا غوړه و چې طاعت کړی وي او نیکی خبرې کړې وي، بد موقف نه نیولای، بد خبرې نه کولای. خو که دوی دا وایي چې من خو طاعت والایو، منګه نیکی وینا والایو او په ظاهر به خلکو ته ځان داسې وانمود کاوه، او چې کله به جهاد او قتال جدي شو یعنی عملی کېده به نور خلک به د جهاد میدان ته راووتل، نو دوی به بیا په دې حالت کې بیرته کېدل، بیا به له مسلمانانو نه ځان لرې کاوه، مسلمانانو ته بیا تشویشونه او وسوسې دا ور اچولي، په خپل خبره چې دوی به کړي و په غیبه ټینګ نه پاتې کېدل. فاذا عزم الامر یعنی فاذا جد القتال، کله به چې قتال یقیني شو، واقع به شو، نو بیا به دوی په هغه وضعیت کې نه و چې هغه کم به وایي. الله فرمایي فلو صدقوا الله، که چېرته دوی رښتیا کړی وای له الله سره د خپل وینا کې، رښتیا یې کړی وای په خپل دعوا کې د ایمان، لکان خیر اللهم، دا به د دوی لپاره ډیر غوره و. هغه د ایمان دعواوې چې دوی کولې، که په دې کې دوی د الله سره رښتیا کړی وای نو دا به د دوی لپاره ډیر غوره و. دغه منافقانو بیا د جهاد لپاره یو شبهه داره ولاړوله، ویلی به چې مسلمانانو موږ خو تاسو سره جهاد ته ځکه نه ځو چې تاسو لګیا یاست خپل عرب ورونه وژنه یا، او دا عرب قومونه دا خو د موږ خپل قومونه دي، خپل ولس هم ده، د خپل ژبې خلک هم دي، او تاسو دا لشکرکشي ورپسې کړي دي راوځي او د دوی په خلاف باندې جنګونه کوي، ما دا خو د موږ نفس نه مني، به دا خو د موږ خپل خلک دي، خپل قوم هم ده. لکه په دا اوس وخت کې چې موږ ته مجاهدینو ته وایي، ځینې خلک راته وایي وایي چې دا خو نو افغان جنگی ده، تم افغان یې، دی هم افغان ده، په خپل افغان ورور پسې د توپک راخیستی. دې ته نه ګوري چې په اسلام کې جهاد دا د فکر په خلاف باندې کیږي، د شخص په خلاف باندې نه کیږي، د نظریه او د عقیده په خلاف باندې کیږي، د شخص په خلاف باندې نه وي. که نظریه او عقیده بدله د لتانه، افغان څه چې سکنه د مور او پلار زوی دی هم وي، دا لتا پردی ده، د په خلاف باندې به بیا ته جهاد کوي. بیا به الته افغان بودن یا افغان کېدل او ورور کېدل او کاکا زوی کېدل او ماما زوی کېدل دا اعتبار نه لري. اعتبار به فکر او نظریه او عقیده ته وي، چې فکر او عقیده او نظریه لتانه بدله ده او د تا د دین او د فکر او د عقیده په خلاف راپورته شوی ده، نو بیا د نور اعتبارات دا یو هم په خپل ځای کې معتبر نه دي، نه ورورولي، نه خپلولي، نه قوم ولي، نه د ژبې یووالی، نه د قوم یووالی، دا بیا د الله په نزد باندې د جهاد په باره کې بیا دا هیڅ اعتبار نه لري. نو دی منافقانو به څه ویل؟ دوی به ویل چې موږ خو ځکه قتال نه کوو، خوښ هم نه ده چې تاسو خو په عربو پسې راپورته شوي یاست او دغه عرب خو نه د موږ خپل خلک دي، خپل قوم هم دي، د دوی په خلاف باندې خو جهاد کول او جنگ کول دا سم کار نه ده. نو الله تعالی فرمایي ورته چې منافقانو د تاسو نه خو دا توقع کیږي چې که تاسو په خپل یو واري حاکمان شئ
نو بیا به تاسې په خپله صله رحمۍ قطع کوي، بیا به ظلمونه کوي، فسادونه به کوي. هسې په خوله باندې دا خبرې کوي چې موږ د عربو خلاف نه جنګېږو، دا د موږ خپل قوم دی، دا د موږ خپل ولس دی، خپل خلک هم دي. که چېرې تاسې ته واک په لاس درشي نو بیا به تاسې په خپله داسې فسادونه وکوئ چې خلک به درته حیران وي. نو دغه شبهه به دوی راولاړوله چې موږ خو د عربو په خلاف باندې نه جنګېږو، موږ د قومونو په خلاف نه جنګېږو، او دا د عقیدې اختلاف ته به دوی اعتبار نه ورکاوه، قومیت ته توجه کوله. نو الله ورته فرمایي فهل عسیتم، دا د هل عسیتم د دې معنا دا ده چې لفظي معنا خو به بېله وي، خو روانه معنا یې دا ده چې تاسې نه خو توقع دا کېږي، یعنې تاسې به داسې کوئ په خپله ان تولیتم که چېرته تاسې ته د چارو واګې په لاس درشي، که چېرته تاسې حاکمان شئ، ان تفسدو چې بیا به فسادونه کوئ تاسې خپله. اوس خو وایي چې موږ دا کار نه کوو، مسلمانان چې تاسې جهاد ته، خیر ته، تقوا ته رابولي، شبهې راولاړوئ تاسې، خو که تاسې ته خپله واک په لاس کې درشي نو بیا به فسادونه کوئ تاسې خپله. ان تفسدو فی الارض، بیا به تاسې فساد کوئ په ځمکه کې، وتقطعوا ارحامکم، او بیا به تاسې په خپله داسې له رحمۍ ټولې ټوټه ټوټه کوئ. تاسې به بیا هېڅ خپلوۍ، هېڅ دوستۍ ته اعتبار نه ورکوئ، بیا به تاسې بې رحمه یاست. هسې اوس د رحم دلۍ دعواګانې کوئ او ځان داسې کاره کوئ چې موږ خو د عربو په خلاف نه جنګېږو، ځکه چې دا د موږ خپل قوم او خپل خلک دي او د دوی په خلاف باندې جنگ نامناسبه ده. خو که تاسې ته واک لاس ته درشي، ان تولیتم که چېرته تاسې ته واک لاس ته درشي، دا د ولایت نه ده، او یا ده چې که چېرته تاسې له اسلام نه وګرځئ، لکه څنګه چې پټ ګرځېدلي یاستئ په ښکاره داسې وګرځئ او بیرته د جاهلیت واک او اختیار د تاسې په لاس کې راشي، یا بیرته جاهلیت حالت ته ور واوړئ، نو بیا به تاسې فسادونه وکوئ په ځمکه کې او تاسې به پرې کوئ صله رحمي. اولئک الذین لعنهم الله، دغه هغه خلق دي چې الله تعالی لعنت ور باندې کړی، له خپل رحمت نه لرې کړي دي. فاصمهم، الله تعالی دوی کاڼه کړي دي. واعمى ابصارهم، او وړاندې کړي دي سترګې د دوی، یعنی الله تعالی د دوی له غوږونو نه د حق د خبرې د اورېدلو توفیق سلب کړی ده، اخیستی ده ورنه، او د دوی له سترګو نه د حق د لیدلو توفیق اخیستی ده. سترګې خو شته خو حق ور باندې ویني نه، غوږونه خو شته خبرې پې اوري، خو هغه د حق خبره چې باید واوري هغه توفیق ورته په نصیب نه دی. افلا يتدبرون القرآن، آیا دوی فکر نه کوي په قرآن کې؟ د قرآن د آیتونه، د قرآن احکام، د قرآن د معجزه، د قرآن د دلایل، په دې کې دوی غور نه کوي چې حق ته ورسیږي او نتیجې ته ورسیږي، په خپل غور پکې وکړي، په خپل قناعت ورته حاصل شي. ام على قلوب اقفالها، او که په زړونو باندې قفلونه یا قلفونه تالی د دې زړونو دي. دلته د اقفالها کې د ها ضمیر به ته راځي شوی د زړونو ته، یعنی د زړونه د دوی داسې بند دي لکه د قلفونه چې د دې زړونو یي، اسه نه چور پورې لګېدلې دي، بلکې د دې زړونو دي. ها راځي د څه شته؟ زړونو ته. ام على قلوب اقفالها، او که په زړونو باندې قلفونه د دې زړونو دي. علما وایي چې د ها ضمیر د زړونو ته داسې راځي لکه د قلفونه چې بالکل د دې زړونو یي، د بل شي نه دوی پورې لازمي بیخي زړونو ته داسې قلفونه ورلګېدلې دي چې هغه نه خلاصېږي د حق خبرې ته، چې کوم شي ته قلف ورولګېږي بند شي، هغه ته بیا بل شی سړی نه شي وردننه کولی کنه. نو د دوی ذهنونو ته او د دوی زړونو ته هم داسې قلفونه لګېدلي لکه دا قلفونه چې بالکل د دوی د زړونو لپاره یي، د دوی وي. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، هغه کسان چې هغوی اوښتي دي په شاګانو باندې، من بعد ما تبين لهم الهدى،
وروسته د هغه نه چې دوی ته هدایت ښکاره شو. الشیطان سول لهم، شیطان دوی ته دا کار ورخایسته که دې ته یې وهڅول، و املا لهم او دوی ته امیدونه ورکړل. د دې آیت په باره کې تفسیر علما حضرات فرمایي چې د دې نه مقصد یا خو یهود دي، یهود او نصارا، خصوصا یهودان، د هغوی د ارتداد معنا به څه شی شي؟ د ارتداد معنا به دی، ارتداد لفظي معنا د بیرته ګرځېدل، له یو څه نه ګرځېدل. دوی وایي له څه شي وګرځېدل؟ دوی له دې وګرځېدل چې په خپله په تورات کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات راغلي وو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نښې او علامې پکې ذکر شوې وي، د ده د حقانیت او د ده د راتګ خبره پکې شوې وه. دوی به دا خبره منله تر هغه پورې چې واقع شوه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو دوی وګرځېدل له خپلې خبرې، ارتدو، وګرځېدل. له څه شي وګرځېدل؟ له خپلې خبرې چې د پیغمبر په اړه د دوی په کتاب کې موجوده وه. نو دلته ارتداد د دوی له خپلې خبرې نه ده چې تر څو پیغمبر راغلی نه و دوی مانه پیغمبر چې داسې به راځي، دا به نښې وي، دا به علامې وي، دغه ډول کارونه به کوي، موږ به بیا ملاتړ کوو، دغه په نصرت به بیا موږ راپورته کېږو، د نورو قومونو په خلاف به بیا موږ قتال کوو، جهاد به کوو. دا شیان به دوی منل او ویل به په خپلو کې سره. خو چې کله سړی راغی مبعوث شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ارتدو، دوی وګرځېدل د خپلې هغه عقیدې او خپل هغه معلوماتو نه چې په تورات کې دوی ته ذکر شوي وو. څه وخت وګرځېدل؟ من بعد ما تبین لهم الهدى، وروسته له هغې چې دوی ته هدایت ور معلوم شو چې دغه پیغمبر ده راغی، دا وحی ده، دا کتاب ده، دا دین ده، دا شریعت ده، چې دا هر څه ور معلوم شو ورته، نو دوی بیا ته نه وګرځېدل. الشیطان سول لهم، شیطان دوی ته دا کار آسانه که، شیطان دوی ته دا کار ښایسته که، دوی ورته وهڅول. و املا لهم او دوی ته یې امیدونه ورکړل، هیلې ورته ورکړل چې زه خیر د اوس ایمان پرې مه راوړئ، تاسو ښه پوهېږئ چې پیغمبر د زه بس یوه موده خپل عیش وکوئ. وایي شیطان د دوی ذهنونو ته دا خبره ور واچوله چې زه اوس خو د تاسې ریاست ده، د تاسې مشري ده، د تاسې مقتدایت ده، پیشوایي ده، خلک در باندې باور لري، خلک درته خپل صدقې او تحفې او سوغاتونه دا راوړي، مشري در په برخه ده. اوس چې تاسې پیغمبر ومنئ خو دا هم هر څه له لاسه ځي، ځکه مشري خو بیا ده ته حواله شو. نو بس صحیح ده چې تاسې پرې پوهېږئ چې دا همغه ده، خو به یوه موده یې پرېږدئ، بیا به یې اخر کې ومنئ. املا لهم، دوی ته یې د مهلت خبره کوله چې بس تاسې یو څه موده نور هم پرېږدئ، د خپلو حالاتو نه څه خوند واخلئ، د خپل شرف او ریاست کې یو موده نور هم اوسئ، که مانه بیا به خیر د اخر کې به بیا ومنئ. یا خو د ارتدونه مقصد ټول کفار دي، هغه خلک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقانیت ور معلوم شو په دلایلو باندې، په معجزو باندې، خو دوی وګرځېدل له منلو د دغه حقیقت نه. ذلك بأنهم، دا ځکه چې دغه یهودانو به ویل، قالوا ویل به دوی للذین کرهوا ما نزل الله، هغه خلکو ته چې بدې ګاڼه د الله نازل شوی دین او شریعت، یعنی کفار مشرکانو ته به ویل. دا یهودو به څه ویل د مشرکانو ته؟ دا به ورته ویل چې سنطیعکم فی بعض الامر، تاسې طاعت به وکړو، د تاسې خبره به ومنو، د مخالفت په یوه برخه کې، یعنی د پیغمبر سره د مخالفت یوه برخه به موږ هم در سره ومنو. مشرکانو خو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانه، نه د پیغمبر دین مانه، نه د پیغمبر عقیده منله، نه ایمان بالآخرت مانه، او نه د بوتانو پرې ښودل منل، دا هیڅ نه منل. خو د یهودو څه ویلې ورته؟ یهود ورته ویلي چې کافرانو، مشرکانو، موږ داسې نشو کولی چې آخرت در سره ونه منو لکه تاسې چې نه منئ، موږ له آخرت نه انکار نشو کولی، موږ داسې نشو کولی چې الله نه منو لکه تاسې چې الله نه منئ، موږ داسې نشو کولی چې بوتانو ته سجدې وکړو لکه تاسې چې بوتانو ته سجدې کوئ. دا یوه خبره به در سره ومنو چې تاسې د پیغمبر تکذیب کوئ، موږ به هم وکړو. سنطیعکم فی بعض الامر، موږ به د تاسې طاعت وکړو په بعضې کار کې، چې هغه څه شی ده؟
د پیغمبر تکذیب. پیغمبر به در سره نه منو، تاسو نه منئ، موږ به وایو چې دا حق نه ده، دا هغه نه ده چې په تورات او انجیل کې راغلی و. بد تاسو دا خبره به موږ هم در سره در غبرګه کوو. خو په نورو کارونه کې چې له آخرت نه منکر شو، لکه تاسو چې منکر یاستئ، بوتانو ته سجدې وکړو لکه تاسو چې بوتانو ته سجدې کوئ، ملائکو نه او غیبیاتو نه د دین منکر شو لکه تاسو چې منکر یاستئ ورنه، دغه نه در سره کوو. دا ټوله خبره در سره نه منو. بعضې خبره به در سره ومنو چې هغه یوازې د پیغمبر د تکذیب خبره ده، باقی مانده دا نور کارونه چې تاسو پکې اخته یاستئ هغه نه در سره منو. او دغه خبره وای دوی په پټه کوله دي کافرانو ته، مشرکانو ته ویل چې د منګو د تاسو ترمنځ د خبره یې خو شاته به وایي نه، دا پټه خبره. او د دوی دا ګمان چې الله تعالی به دوی دا پټ راز را براله نه کی. الله تعالی فرمای والله يعلم اسرارهم، الله تعالی پېږي د دوی په دې پټو باندې چې دوی څونه سری او پټ شیان په خپل منځو کې سره غوټه کوي او وایي الله تعالی ته دا هر څه ور معلوم دي. فكيف اذا توفتهم الملائکه، نو څه به حال وي د دوی چې کله وفات کوي وجنی دوی ساو باسي له دوی نه ملائک، یضربون وجوههم شو وهیب مخونه د دوی و ادبارهم او شاګان او څټونه د دوی به وهي. هغه وخت کې چې ساور نه وباسي ملائکه، نو په هغه وخت کې خو بیا دوی خپل رازونه نشي ساتلی. اوس خو دوی په خپل حال باندې دا ځان غني چې موږ خپل حال باندې خپل کنټرول لرو او خپل رازونه ساتلی شو. نو داسې ورځ په سره روانه ده چې ملائک به بیا د صاحب استلو په وخت کې د دوی مخونه وهي. ډیر ځله داسې لیدل شوي چې د چا نه ساو وزي، په دې حالت کې د مخ اړې را اړې ناقرار یا خو دې خواته ورخطا ګوري. د ملائکه وایي چې یو مخ باندې وي بل خواته وګوره، بل خواته وګوري، د شال خوای وي، داسې په ناقرار حالت کې د دوی نه ساوزي. فكيف سبب حال د دوی یا به څنګه پټ کې دوی رازونه خپل، اذا توفتهم الملائکه شکل ساو باسي ساخلی د دوی نه ملائک، یضربون وجوههم چې وهیب مخونه د دوی و ادبارهم او شاګان د دوی. ذالک دغه وهل به ځکه ورکوي ورته بانهم چې دوی اتبعوا پیروي کړې وه ما د هغه څه اسخط الله چې الله په غوسه کوي، الله په غضب کوي. وکرهو او بدی ګڼلې ورضوانه رضامندي دی الله. رضامندي دی الله څه شی و؟ دین او شریعت دا یې پریښې وه. او چې الله په غوسه کوي هغه څه شی و؟ د حق نه انکار او د کفارو سره درېدل او ملګرتیا. د کفارو سره د درېدل او ملګرتیا د یهودو یا د منافقانو غوره کړې وه. نو د دې په وجه باندې دوی الله په ځان باندې په غوسه که او په هغه څه چې الله راضي کیږي او د الله رضامندي پکې ده چې شریعت ده هغه نه دوی بد ګڼل. وکرهوا رضوانه، خو د دې ارڅ سره به بیا دوی چې څه عملونه کول په غیبه باندې به دوی ډېر خوشاله او چې موږ خدای د کعبې خدمت کوو. یهود او نصارا ویل چې موږ خو د خلکو دینی پیشوایان یو، خلکو ته تورات او انجیل ورښیو، خلکو ته صدقات او عبادت او په دې باندې امر ورته کوو. نو د خپل کارونه به یو څه ورته معتبر ښکارېده. نو الله تعالی فرمایي چې د دې کارونه هیڅ معتبر نه دي. فاحبط اعمالهم، الله تعالی به تباه او برباد کړي د دې عملونه چې دوی ورته په تمه دي او دوی خغنی. ام حسب الذين او که ګمان کوي هغه خلق فی قلوبهم مرض چې په زړونو د دوی کې مرض د نفاق ده، لن یخرج الله اضغانهم چې الله تعالی به راونه باسي، را برسیره به نه کړي، راښکاره به نه کړي د دوی کینې او حسدونه چې د مسلمانانو سره لري. د منافقان په دې ګمان دي چې الله تعالی به د دوی رازونه را فاش نه کړي او هغه کینې او حسدونه چې دوی د اسلام او د مسلمانانو د پیغمبر په مقابل کې لري هغه به راونه باسي، بلکې الله تعالی به راو باسي. ولو نشاء که چیرته د ما اراده وای، الله فرمای که د منګه اراده وای لاریناکهم، نو ته به مې در ښودلي و دا منافقان چې فلانی منافق ده، فلانی منافق ده، فلانی منافق ده. وروسته به الله تعالی په سورته براءه کې منافقان وروښودل.
دلته په علامات باندې ورخودل بیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نومونو باندې ورخودل چې فلانه او فلانه منافق ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ته منافقان په نامه ورخودل چې فلانه منافق ده فلانه منافق ده بیا به شکل په مدینه منوره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته کله به چې څوک مړ شو نو صحابه کرام بیا انتظار وسته قتل به چې حذیفه جنازې ته ورځي کنه که حذیفه بن الیمان رضی الله عنه به جنازې ته ورغی نو بیا به دوی کرا کرا ورخوځېدل سړی خو منافق نه ده ځکه که منافق وای منافقان خو حذیفه رضی الله عنه ته معلوم دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورخودلی دي ورته خدای چې حذیفه ورغی نو دا سړی منافق نه ده منګم ورزو او که چیرته به داسې و چې حذیفه رضی الله عنه به ورنغی نو معنا به دا و چې هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورخودلی چې فلانه فلانه منافق ده نو الله فرمایي ولو نشاء کله موږ اراده شوی وای لاریناکهم نو درخودلی به مې وتا ته فلعرفتهم بسیماهم نو تا به پیژندل دوی په نخو او علامو باندې یعنی بالکل به مې داسې پسیر په دې تندې ورلیکلی و ورته چې دا منافق ده دا منافق ده منافقت ښکاره علامې به مې د دوی په جسم په وجود کې پیدا کړې وي خو که دغسې نه ده او د ما اراده تر اوسه نه ده شوې چې زه دوی تا ته په علامو باندې در وښیم نو ته دوی پیژنې د وینا له طرزه یې د دوی د خبرو له کیفیت نه ته دوی معلومولی شي ځکه چې دوی به داسې خبرې کولې چې په ظاهره به یوه معنا وه او په منځ کې به بیا نورې معناګانې پرتې وي چې عام صحابه کرام عام مسلمانانو په هغه نه پوهېدم په هغه مقصد باندې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دوی د وینا په هغه مقصدو باندې پوهېده دوی به په خپلو کې د منافقانو خبره غوټه کړه بیا به چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راتله همغه سره غوټه کړې خبره به چې یو به وکړه بل به هم راغی هغه به مغه ته ورته یوه خبره وکړه بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوهېده چې دوی خو ټول سره شریک دي په دې خبره کې ولتعرفنهم او خامخا به ته پیژنې دا منافقان فی لحن القول په هغه طرز او معنا د وینا د دوی کې د دوی په ویناو کې به داسې معناګانې پرتې وي چې ته ورباندې پوهېږې چې دا د منافقت مقاصد دي والله یعلم اعمالکم الله تعالی پوهېږي د تاسې ټولو په عملونو باندې ولنبلونکم الله تعالی فرمایي چې زه خامخا به ازمایم تاسې د شریعت د احکامو په نازلولو باندې د شریعت احکام به درته نازل کم تاسې به په عباداتو باندې مکلف کم د دې په خاطر چې زه تاسې وازمایم حتی نعلم المجاهدین تر دې چې معلوم کم ښکاره کم الله ته خو ښکاره دي خو خلکو ته یې ممیز او بیان کې روښانه کې خلکو ته یې ښکاره کې حتی نعلم المجاهدین تر دې چې معلوم کم مجاهدین منکم د تاسو له ډلې نه والصابرین او صبر کوونکي معلوم کم ونبلو اخبارکم او ښکاره کم بیان کم واضح کم معلوم کم خلکو ته هغه احوال د تاسې د منافقت او د صداقت حالت په څه وخت کې معلومیږي چې کله په یو څه باندې مکلف شي خصوصا په جهاد باندې چې په جهاد باندې مکلف شي منافقان به ګوري سل قسمه بهانې به لټوي د جهاد په باره کې منافقان سخت بهانهګر خلک دي اول به کوشش کوي چې تا هم واړی تا هم پښیمانه کړي داسې وسوسې او شبهې در واچوي وایي چې دا څه جهاد دا چا مجاهدین کړه دا خو هغه فلاني خیل دي دا یې کړي هغه یې کړي په دوی پورې مربوط دي هغوی پورې مربوط دي دا وسله ورکوي او هغه ټوپک ورکوي هغه بارود ورکوي قومندی د بل چا په لاس کې ده په خپله به د ښکاره کافر د قومندې لاندې اوسېږي ټوپک به هم کافر ورکوي مرمۍ به هم کافر ورکوي تنخوا به هم کافر ورکوي جنگ ته به هم کافر بایي نقشه به هم کافر ورته جوړوي هدف به هم کافر ورته تعیین کوي دا به په ذهن کې څه بده خبره نه ښکاري خو که یو مجاهد چیرته تلی د بل وطن په غرونو کې یا په یو کناره ځای کې یا چیرته په یو ښار کې په یو کیفیت باندې ځان غلی کړی ده او له هغه ځای نه بیرته راځي او د خپل جهاد او د خپل وطن لپاره فعالیت کوي نو بیا به دا دوی عیب ګڼي خپل ښکاره درېدل له کافرانو سره دا به ورته هېڅ بد نه ښکاري دا خو موږ خپل وطن ساتو انګريز به ټوپک ورکړي انګريز به په سر باندې ولاړي هغه به تربیه کوي د په مټ باندې لیکلي خدا وطن وظیفه نو کوشش به کوي چې مجاهد له جهاد واړوي او که چیرته دا کوشش ناکام شي بیا به بهانې ډېرې کوي چې من
خو جهاد کاوه خو خبره دا ده چې اوس څنګه چل کوي نو یو خواته دغه مشکلات دي بل خواته د اولادونه دي بل خواته د نفقې مشکل ده ولا په کور کې وضعیت چندانې برابر نه ده ولا عادي دا وایي دا وایي ولا دا تربوران دي اوس دا واړه بچیان پرې دلته چاته نه پوله وهلې چا پټای ته نه وهله چاته نه باغ وهلې څو دي وبو نوبت بیا نه ورکوي ورته وبې ته اړولي نو څنګه چل کوي خو جهاد خو کوو صحیح ده جهاد خوشته خو اوس خبره ده چې اوس 200 مشکلات نور دي څنګه کوي والکه بد دې ته ورته شیان به بیا وایي د جهاد په حالت کې به اول خو کوشش کوي چې تا واړی چې کله پوه شي چې تا نشي اړول بیا به ځان ته باندې معنی لټي او د خپل حالت به داسې وانمود کوي چې زه خو د جهاد مخالف نه یم خو خبره ده چې بس مشکلات مې داسې دي چې هغه مشکلات ما جهاد ته نه پرېږدي بدبخته یوه ورځ دې نه پرېږدي ورته یو ساعت دې نه پرېږدي دې ته دې نه پرېږدي چې که ته خپله ټوپک نه اخلي جبهې ته او قتال ته وځي چې یو 5 روپۍ ورولېږي یو 10 مرمۍ واخلي یو جوړه بوټونه واخلي مجاهد ته ورولېږي یو جوړه جامې وګنډي مجاهد ته ورولېږي یو څه دوا واخلي لاړ شي دغه د سر درد ګولې دغه د زخم ګولې دغه یو څه انټي بایوټیک دغه یو څه پایوډین دغه یو څه بنداجونه دا وخت دې ته دم نه پریدي خو اصل کې پزړه کې د منافقت د نه غواړي اسی بهانه کوي نو الله فرمایي چې جهاد ځکه په تاسو باندې فرض کوم او جهادي احکام در باندې نازلوم او شرعي عبادت باندې مکلف کوم چې د تاسو حالت مسلمانانو تخکاره کوم خلکو د تاسو حالت کار کوم ونبلو اخبارکم الله فرمای ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هغه کسان چې کافران شوی دي د کفر لارې غوړه کړي او منی کوي خپل ځانونه او خلق دی الله له دین نه دی الله له لارې نه وشاق الرسول او مخالفت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم څو من بعد ما تبين لهم الهدى ورست له هغه چې ښکارا شو دی ته هدایت دغه خلق په دې خپل مخالفتونو باندې دوی الله ته هیڅ ضرر ونه رسولی شي لن يضر الله شيئا الله ته به هیڅ ضرر ونه رسولی شي وسيحبط اعمالهم او الله تعالی به حبط کی برباد وکي تباہ وکي هغه عملونه دي دوی چې دوی ور پر خپل امیدونه تړلې دي چې کوم جهاد نه کوو او د پیغمبر مخالفت کوو نو موږ بیا غفلانی د خیر عملونه هم کړی دي موږ دا هم کوو الله فرمایي چې دا عملونه به هم هیڅ شی په لاس ورنشي چې د رسول مخالفت کوي د دین مخالفت کوي دا نور عملونه بیا هیڅ اعتبار نه لري الله به دا نور عملونه هم ورته تباہ او برباد کی پم دې ځبانه به بس کو دا یو څو آیات پاتې دي ان شاء الله دا به بل درس کې واخلو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك